اخلم رخصتونه د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مړینه، هغه راشد خلیفه چې هغه د دین مرسته کړې وه، د الله رب العزت لپاره یې ځان کړولی و. د مجوسیانو د دولتونو اورونه یې مړه کړي ول. کافران ورته ډیر غصه و، خو له ټولو نه ډیره غصه ورته د ابولؤلؤ مجوسي وه چې په مدینه کې د نجاري کار کوو او ژرندې به یې جوړولې. دې کافر غلام به له عمر رضی الله تعالی عنه څخه د بدلې اخیستلو لپاره موقع کتلې. یو ورځ دې مجوسي سره امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مدینې په یوه لاره کې مخامخ شو. نو عمر فاروق ترې پوښتنه وکړه، ما اوریدلی چې ته د داسې ژرندې د جوړولو اراده لرې چې هغه به په هوا چلیږي. هغه مجوسي ورته ویلې، ما ستا لپاره د داسې ژرندې د جوړولو فکر کړی چې په ختیځ او لیدیځ کې به خلک خبرې کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وکتل او ویل، دی غلام او دی مجوسی ما ته هم دمکی راکړه. دا مجوسی او دا غلام لاړه او داسې خنجر یې جوړ که چې 2 سرونه وه او د نیولو ځای په منځ کې وه چې کله هرې لورې پرې ولګېږي نو مړ به شي، او په زهرو یې هم ککړ که په دې تمه که د خنجر د وهلو له امله مړ نشه نو د زهرو له امله خو به خامخا مړ شي. کله چې دې ظالم دا خنجر جوړ که نو بیا د شپې په تیاره کې راغی او عمر رضی الله تعالی عنه ته د جماعت په یو ګوټ کې پټ شه. په هغه ځای کې ناست و چې کله عمر رضی الله تعالی عنه جماعت ته راووت، خلکو ته یې د لمانځه خبر ورکه او بیا د لمانځه لپاره اقامت وشه. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه مخکې شه او الله اکبر یې وکړه. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قرائت پیل که نو مجوسی پرې حمله وکړه او د سترګې په رب کې 3 واره ووهل، چې لومړی یې په سینه کې، دویم په څنګ کې او دریم تر نامه لاندې ولګېد. نو عمر رضی الله تعالی عنه چیغه وویسته او پر ځمکه راپریوت او د الله رب العزت دا وینا به یې تکراروله، وکان امر الله قدرا مقدوره. د الله رب العزت تقدیر پوره کړی شوی دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه رامخکې شه او خلکو ته یې لمونځ پوره کړ. هغه مجوسي له خپلې چاړې سره د مسلمانانو په صفونو کې والوت چې د مسلمانانو صفونه یې شکول او مسلمانان ښي او چپ لور ته په خپل خنجر وهل، تر دې چې 14 کسان یې ووهل چې په هغوی کې 9 هم شهیدان شول.
بیا له خپلې چاړې سره ودرېد چې هیڅوک ورته نږدې کیدی نشي. نو په صحابه کرامو کې یو کس ورته نږدې ورغی او د هغه پر مخ یې کلکه شړۍ واچوله. نو هغه مجوسي پریشانه شه او پوه شه چې ترې خلاصېدی نشي، نو خپل ځان یې په خپله چاړه باندې ووهه، وینه ترې روانه شوه او مردار شي. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بیهوشي په حال کې خپل کور ته لاړ او خلک هم ورسره ژړېدونکي داخل شول او هغه همداسې لاوه چې لمر را اخوت او دا پوښتنه یې کوله آیا خلکو لمونځ کړی دی؟ کله چې عمر رضی الله تعالی عنه په هوش کې راغی نو هغو خلکو ته یې وکتل چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شاوخوا کې ناست او بیا یې ترې لومړنۍ پوښتنه دا وکړه چې آیا خلکو لمونځ کړی دی؟ هغوی ویلې هو ای د مؤمنانو امیره. هغه ویلې الحمدلله د هغه چا اسلام نه پاتې کیږي چې لمونځ یې پریښی وي. بیا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه اوبه را وغوښتې او داسې وکړه او اراده یې وکړه چې پاڅېږي او لمونځ وکړي، خو وس یې پرې ونه رسید. نو د خپل زوی عبدالله لاس یې ونیوه او خپلې شاته یې کېناوه، ځان یې ورته تکیه که، نو له زخم نه یې وینې روانې شوې. عبدالله ابن عمر وویل ما به د هغه پر زخمونو ګوتې کېښودې خو د هغه زخمونه نه بندېدل، نو زخمونه مو ورته په پټیو وتړل. د سهار لمونځ یې وکړ او بیا یې وویلې ای د عباس زویه تاسو وګورئ چې زه چا ووهلم، چا زما د مرګ اراده وکړه. ابن عباس ورته وویلې ته یو مجوسي مرئی وهلی او بیا یې له تا سره نوره هم لویه ډله ووهله او ځان یې هم وواژه. نو عمر رضی الله تعالی عنه ویلې هغه ذات لره ستاینه ده چې زما وژونکی داسې نه دی جوړ کړی چې بیا یې راسره د الله په وړاندې په سجدې کولو استدلال کولی، یعنی مسلمان نه دی، کافر دی. د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه خواته طبیب راغی چې زخم ته یې وګوري او ویې غوښتل باید معلوم کړي چې زخم کلمو او معدې ته رسېدلی او که نه. نو دی طبیب او ډاکټر عمر رضی الله تعالی عنه ته اوبه ورکړي چې خرما ورسره هم ګډې شوې وي. نو اوبه یې په خولې ننوتې او خیټه کې په زخمونو راووتې. نو طبیب ګمان وکړه چې دا ګڼې وینه او زوی دي چې له زخمونو راووتې، نو شودې یې راوغوښتلې، هغه یې پرې وڅکلې. عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شیدې وڅکلې هغه هم تر نامه لاندې د زخم نه راووتلې. نو طبیب هم پوش چې د مجوسي وارونو او ګزارونو د عمر رضی الله تعالی عنه بدن شکولی او خیټه خوراک او څکاک بندولی نشي. نو ویې ویل ای د مؤمنانو امیره وصیت وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه په پوره ایمان سره وویلي او د مرګ زیری ورته ورکړی شه. رښتیا دې ویلي او که تا له دې پرته بله خبره کړې وی نو ما به رښتیا نه وی بللی. طبیب ته وی بیا یې وویلې قسم په الله که دا ټوله دنیا زما شي نو زه به یې د الله تعالی مخامخ د ودرېدو د ویرې په بدل کې قربان کړم. کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د امیر المؤمنین خبرې عاجزي او د هغه څه په اړه رغبت ولید چې له الله تعالی سره دی، نو ویې ویلې ای د مؤمنانو امیره که ته دا خبرې هم وکړې نو الله دې تا ته د خیر بدله درکړي. آیا کله چې په مکه کې مسلمانان ویریدل نو ستا لپاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا نه وه کړې چې ستا په وجه الله رب العزت دین او مسلمانان مضبوط کړي؟ کله چې تا اسلام راوړه نو ستا اسلام د مسلمانانو عزت شه او اسلام ستا له عمله ښکاره شه. تا هجرت وکه نو ستا هجرت فتح شو. پر دې سربیره له هیڅ یوې داسې غذا څخه وروسته شوی هم نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې حاضري کړې.
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو له تا خوشحاله و او تر هغه وروسته د خلیفه وزیر وې. هغه چې مړ کېده او وفات کېده یعنی ابابکر نو هغه هم له تا نه خوشحاله و او تر هغه وروسته د خلافت بوج ستا په سر واچول شه. نو الله تعالی ستا له امله کارونه آباد کړل، مالونه یې راجمع کړل، دښمن یې در باندې وشاړه او بیا یې ستا خاتمه په شهادت کړه، نو ستا دې مبارک. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خبرې وې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وکړي. کله چې عبدالله ابن عباس خپلې خبرې پوره کړې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ما کینوئ. کله چې کیناست نو ابن عباس ته یې وویلې دا خبرې بیا وکړه. کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا خبرې بیا وکړې نو ویل قسم پر الله هغه کس یقیني دوکه شوی دی چې تاسې دوکه کوئ. بیا عمر ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ورته ویلې آیا په هغه ورځ به ته د دې خبرو ګواهي زما لپاره ورکړې چې له الله رب العزت سره مخامخ شي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته ویلې هو. عمر رضی الله تعالی عنه خوشحاله شو نو ویل ای الله تا لره ستاینه ده. بیا خلک راغلل نو د عمر رضی الله تعالی عنه ستاینې کولې او رخصتونه به یې اخیستل. یو ځوان راغی د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه خواته کیناست نو ورته ویلې ای د مؤمنانو امیره تا له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې ده او تر هغه وروسته درته ولایت سپارل شوی، په هغې کې د هم پوره انصاف کړی او اوس درته شهادت میلاو شه. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلې زه دا خوښوم چې د خلافت له عهدې څخه څوکه په څوکه ووځم چې نه یې پر ما څه وي او نه زما لپاره وي. کله چې هغه ځوان بیرته روان شه لونګې پر ځمکه راښکه نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلې دا هلک بیرته راولئ، دا ځوان بیرته راولئ. هغه چې راغی نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته د نصیحت په مخه ویلې ای وراره جامې دې پورته کړه ځکه چې په دې سره به ستا جامې هم پاکې ساتل کیږي او له الله رب العزت څخه د ویرې نښه هم ده، یعنې د تقوا نښه ده. کله چې پرې درد سخت شه غمونو پټ که او بیهوښي پې راغله عبدالله ابن عمر وایي ما یې سر په غیږ کې کیښود. کله چې په هوش کې راغی نو ویلې زما سر په ځمکه کیږده. بیا بېهوشه شه چې په هوش کې راغی سر یې زما په غیږ کې و نو ویل زما سر په ځمکه کیده. ما ورته ویلې پلار جانه زما غیږه او ځمکه خو یو شان دي. هغه راته ویلې زما مخ پر خاورو واچوه کیدای شي چې الله رب العزت پر ما رحم وکړي. کله چې زما روح واخیستل شي نو زر مې قبر ته ښکته کړئ ځکه دا به یا خیر وي چې تاسې ورته ورمخکې کړئ او یا به شر وي چې له خپلو څټونو نه یې ښکته کړئ. بیا یې وفرمایل که عمر ته بښنه ونه شي نو دا او د ده مور به هلاک شي. بیا د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه سا راتنګه شوه، زنکدن سخت شه، سا یې وخته او بیا د خپلو دوو ملګرو په څنګ کې دفن شه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په څنګ کې. هو قدرمنو اوریدونکو عمر بن خطاب وفات شه خو په حقیقت کې داسې انسانان نه وي مړه ځکه چې هغه ډیر نیک عملونه کړي، درجې لوړې شوي دي، په قبر کې ورسره د قرآن کریم قرائت، تلاوت او د الله له ویرې ژړا ملګرې ده، د ځان لوالي پر مهال ورسره لمونځ آشنایي کوي، جهاد مرتبې لوړوي، که په دنیا کې لږ شان ستړی شه خو په آخرت کې د ډیر عمر لپاره په آرام کې شه. پر دې سربیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه لسو صحابو کې شمیرلی دی چې په ژوندون یې ورته د جنت زیری ورکړی و. محمد رسول الله فرمایي یو ځل ما په خوب کې ځان په جنت کې ولید
چې پام مې وکه نو په جنت کې د یوې ماڼۍ په خوا کې یوې ښځې اودس کوه. ما پوښتنه وکړه چې دا ماڼۍ د چا ده؟ ملائکو راته ویلې دا د عمر ده. نو ما ته ستا غیرت را په یاد شه او بیرته ترې راستون شوم. عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او وی ویل ای د الله پیغمبره آیا پر تا به هم ما غیرت نیسي؟ چې عمر مړي محمد رسول الله مړي په تا به مرګ نه راځي؟ راځه ورته تیاری ونیسه. نور به م واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. اخلم رخصتونه در نظم د خدای په امان کا دي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه ابو بکرته رضی الله تعالی عنه ناروغه شه. ناروغي یې سخته شوه. بچیانو یې ورته ویلې چې طبیب او ډاکټر به درته راولو، خو هغه انکار وکړه چې مې راولئ. کله چې ورته مرګ راغی او زنکدن یې ولید نو زامنو ته یې غږ او وی ویل هغه ستاسې طبیب چیرته دی؟ که رښتینی وي نو را دې شي او ما ته دې روح را واپس کړي. نشي کولی. همدارنګه عامر بن زبیر رضی الله تعالی عنه د مرګ په بستره پروت د ژوند ساګانې یې شمیرلې او د کورنۍ غړي یې خواته ژړېدونکي ناست. کله چې ورباندې د مرګ سختۍ را ډیرې شوې د ماښام اذان یې واورېد او دغه دی چې ساه یې خیجي. نو خوا او شا خلکو ته یې ویلې ما بوزئ. هغوی ورته ویلې چیرته دې بوزو؟ دو ویلې جومات ته. هغوی ورته ویلې ته څنګه جومات ته ځې چې حالت دې دومره سخت دی د زنکدن په حالت کې؟ هغه ورته وفرمیل سبحان الله، زه به آذان اورم او بیا به یې قبولوالی نه کوم، ما بوزئ. هغوی عامر بن زبیر په 2 کسه جومات ته یوړ، له امام سره یو رکعت وکړه او په سجده کې ترې ساه وخته. هو عامر بن زبیر د سجدې پر مهال وفات شو. خو هر څوک چې لمونځ کوي او د الله تعالی په اطاعت کې صبر کوي نو الله رب العزت ترې د مړینې پر مهال خوشحالیږي. ته چې آذان اورې روغ رمټ یې کور دیم د جماعت په خوا کې دی، جمع ته نه ځې، لمانځه ته نه ځې، ستا جواب به الله ته څه وي؟ نیکانو به د مرګ پر مهال پر دې خبره ډیر افسوس کوه چې له نیکو اعمالو څخه جلا شو. دا به یې خوښوله که ژوند یې اوږد شي نو د درجو د اوچتوالي او د نیکیو د ډیروالي لپاره به له ځان سره توښه واخلي. موږ ژوند ته د دې لپاره خوشحاله یو چې عیش او عشرت وکړو، خو هغوی به ژوند ته د دې لپاره خوشحاله ول چې ډیر عبادت وکړي، د درجو د اوچتوالي او د نیکیو د ډیروالي لپاره له ځان سره توښه واخلي. کله چې د عبدالرحمن بن اسود زنکدن شه نو ویې ژړل. چا ورته ویلې ولې ژاړې؟ تا خو دا نیکیانې کړي، دا نیکیانې دې کړي، دا نیکیانې دې کړي. یعنې د هغه عبادت او خشوع یې ورته یاده کړه. نو عبدالرحمن بن اسود وفرمیل قسم پر الله زه د لمنځونو او د روژو په جدایي ژاړم. بیا تر مرګه د قرآن کریم تلاوت کو چې سا ترې وختل. همدارنګه کله چې د یزید رقاشي مرګ میلمه شه نو په ژړا شه او ویې ویلې یزیده چې ته مړ شې نو لمونځ به دې څوک کوي؟ روژه به دې څوک نیسي؟ او له ګناهونو څخه به در لره بخښنه څوک غواړي؟ او بیا د شهادت کلمه وویله او ساه یې وخته. له الله رب العزت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خاتمې ښایسته کړي. موږ د مرګ نه د دې لپاره ویریږو چې کور به مې چاته پاتې شي، دا پیسې مې چې په بانکونو کې تخته کړي دي دا به چاته پاتې شي، مارکیټ او موټر به مې چاته پاتې شي، اولاد به مې چاته پاتې شي. اما هغوی به د مرګ نه د دې لپاره ویرېدل چې مونځ به مې څوک وکړي او روژه به مې څوک ونیسي او له ګناهونو څخه به څوک راته بښنه وغواړي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة النحل کې 22 آیت کې فرمایي
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغه خلک چې ملائک ترې ساه اخلي په داسې حال کې چې پاک وي، نو ملائک ورته وایي پر تاسې د سلامتیا وي، جنت ته داخل شئ د هغه عملونو په سبب چې تاسې په دنیا کې کوئ. نو مرګ د لوی او کوچني ترمنځ توپیر نه کوي. پاچا، وزیر او امیر او تاجر نه پیژني. خو ځینې پاچایانو د زنکدن پر مهال نصیحتونه کړي دي. هارون رشید دا هغه پاچا و چې په ډیره ځمکه یې پاچایي کوله او ځمکه یې د خپلو لښکرو نه ډکه کړې وه. سر به یې پورته که، وریځې ته به یې وکتل او وبیل چې هر ځای دې خوښه وي باران وکړه. که په هند یې کوې که په چین یې کوې، ځکه قسم په الله چې ته په هر ځای کې باران کوې نو هغه به زما د پاچایي برخه وي. یوه ورځ هارون رشید د ښکار لپاره په چکر ووت. نو په لاره کې په یو سړي ورتیر شه چې بهلول نومیده. نو هارون ورته ویلې بهلوله نصیحت راته وکړه. بهلول ورته ویلې د مؤمنانو امیره، له محمد رسول الله څخه ستا تر پلاره پورې نیکونه څه شول؟ هارون رشید ورته وفرمیل هغوی مړه شول. بهلول بیا ورته ویلې د هغوی ماڼۍ او ودانۍ څه شوې؟ هارون رشید ورته ویلې ماڼۍ یې دا دي. بهلول بیا ترې پوښتنه وکړه قبرونه یې چیرته دي؟ هارون رشید ورته وویلې قبرونه یې دا دي. بهلول بیا ورته وایي دا یې ماڼۍ دي او دا یې قبرونه دي. نو دې ماڼیو ورته په قبرونو کې څه ګټه ورسوله؟ هارون رشید ورته ویلې رښتیا دې ویلې، نور څه هم راته ووایه. بهلول ورته وایي په دنیا کې خو ستا ماڼۍ ډیرې پراخې دي، خو کاش چې تر مرګه وروسته د قبر هم پراخ وي. هارون رشید وژړل او ویل نور هم راته ووایه. بهلول ورته وایي دا منم چې ته د کسرا د خزانو واکمن یې او الله تا ته ډیر عمر درکړی، خو په دې څه؟ آیا قبر د هر ژوندي انتها نه ده او تر مرګ وروسته به در څخه د دې هر څه پوښتنه کیدی شي؟ هارون رشید ورته وایي ولې نه؟ بیا هارون رشید بیرته را واپس شه. ناروغتیا او ناجوړي پرې حمله وکړه. پر بستره یې واچو او د څو ورځو تیریدو وروسته یې مرګ میلمه شه. کله چې زمکدن شه نو خپلو لښکرو او څوکیدارانو ته یې غږ وکړ زما لښکرې راټولې کړئ. هغوی ورته له تورو او زغرو سره راغلل او دومره ډیر و چې شمیر یې نه شوه کیده. دا ټول د ده په قیادت او د ده په مشري کې ول. کله چې خپلې لښکرې ولیدلې نو ویې ژړل او ورته وویلې ای هغه ذاته چې ستا پاچایي نه ختمیږي، له هغه چا ډېر رحم کوونکی چې پاچایي یې ختمه شوه. بیا یې همداسې جړل تر څو چې ساه وخته او وفات شه. کله چې مړ شه نو هغه پاچا چې په ټوله دنیا یې پاچایي کوله د هغه نه دا پاچایي واخیستل شوه او په یوه تنګه کنده کې واچول شو چې هیڅ وزیر او عسکر ورسره ملګری نه و، د مجلس ملګري ورسره نه ول، خوراک یې ورسره کېنښود، بستره یې ورلره ونه غړوله او نه ورته پاچایي او مال کمه ګټه ورسوله. چې په هارون رشید مرګ راځي ته خلاصون لرې؟ هیڅکله نه. نو راځه د مرګ لپاره تیاری ونیسه تر څو الله رب العزت هغه لوی قیامت په تا باندې آسانه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدای په امان کا دی